بسم الله الرحمن الرحيم. عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حصالة كحصالة التمر والشعير لا يباليهم الله بالة رواه البخاري. صالحان چاته وي په شریعت کې په اسلام کې هغه چاته وي چې هغوی د قرآن او د سنت علم پورا حاصل کړي یو او باغې باندې پورا عمل کړي او د هغوی خبره او عمل د الله د کتاب د پیغمبر د حدیث سره برابر وي او هر قول و عمل کی اخلاص وي صرف د الله رضا ریا پکې نه وي. نو دا لومبۍ مرتبه اوله مرتبه صالحان دي. دویمه مرتبه صالحان هغه دي چې عوام دي خو د دغې اولې مرتبې علماو په خبره عمل کوي د هغوی په عمل باندې عمل برابر کړي او د هغوی پوره تابعداري کړي. دا بیا دویم نمبر صالحان خلق دي. نو فرمایي چې د قیامت په علامو کې یوه علامه ده د آخره زمانې چې نبی علیه السلام فرمایي چې قبض به کړی شي صالحان یعنی وفات به کړلی شي صالحان الاول د اول مرتبه صالحان ابو وفات کړی شي فل اول بیا ورپسې په دویمه مرتبه کې اول نمبر صالحان هر زمانه او هر قرن کې به دا صالحان دا چې وفات کیږي علما د حدیثو او مفتیان حضرات او عاملین دا هر زمانه کې وخت وفات کیږي. او وتبقى حصالة پاتې بشي خلق حصاله بے فائدې بے شرف بے پته بے عمله بد اخلاق خلق چې خبره او عمل به د قرآن و حدیث سره برابر نه وي، نه تجارت نه کاروبار نه خپلوي نه رشته نه اعمال نه اخلاق دا به د قرآن د سنت سره برابر نه وي. دغسې حصاله به پاتې شي که حصالة التمر و شعیر داسې به وي لکه بور پاک او پوستکی د خرماو د کجورو او د وربشو لکه صفا خرما چې لري کې صفا وربش لري کې د هغې بیخته د هغې پوستکی او پتری ګند بالا پاتې شي دغسې به انسانان ګند بالا پاتې شي. نو بیا به نو د الله تعالی د الله تعالی به پې پروا نه وي د الله تعالی به پې پروا نه وي الله تعالی به اعتبار نه ورکړي دغې خلکو ته که په قسم قسم قتلونو باندې قتل شي که په غلاو په ډاکو باندې او که په قاتلانو په ظالمانو باندې او په قسم قسم امراضو باندې
او قسم قسم د دشمنانو د خوانه په تعرضونو باندې چې په هر قسم هغه باندې مصیبتونو باندې هلاکیږي نو الله تعالی به په پروا نه وي الله تعالی به ورته اعتبار نه ورکوي الله تعالی دې موږ او تاسو کامل صالحان کی او الله تعالی دې د کامل صالحانو په ځای باندې په موږ او تاسو کې نور کامل صالحان پیدا کړي د علما او صالحین د وفات کېدو په ځای باندې د الله تعالی نور علما او نور صالح مفتیان پیدا کړي او نور صالح عوام او صالح اتباع دوی الله تعالی پیدا کړي الله تعالی دې موږ او تاسو دغه خوشالۍ نه وساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته